ته ولې زما په خبره نه پوهېږي؟ د زوی کارونو ته دې وګوره، لږ فکر وکړه، بیا چې هر څه راته وایې ویې وایه. سمه ده، یو کار یې کړی دی، خو ته هم لږ فکر وکړه. هغه یو وکیل دی، هغه هلک خپله دنده ترسره کوي. اوس هم ته د هغه پلوي کوې مېرمنې؟ ښاغلی عثمانه، مورې پلاره بس کې نور جنجال مه کوئ. مورې ته دلته کښېنه. پلاره مورې مه خفه کېږه، خیر دی. څنګه خفه نشم سلیمه؟ زهره کېنه لورې کېنه، خپل خواړه دې وخوره. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.
که د کار کولو اسناد وغواړي. ته ولې اندېښنه کوې سهرا؟ حسینه ته واده شوی، د کار کولو هیڅ اسنادونو ته اړتیا نه لري. نه پوهېږم خو هغوی فکر کوي چې زه مجرده یم، کیدای شي ویې غواړي. نه پوهېږم چې هغه وخت څه وکړم. انشاءالله نه به یې غواړي. ښه ده که درنه یې وغواړي څه به وکړي؟ هیڅ نه پوهېږم. هو ساسج دلته دي. وریجې، تور مرچ. اوف، دا څومره سخته خواړه دي. انشاءالله دا خواړه به یې خوښ شي. که خوښې نه شو، نه تر څو د چې ښه خواړه نه یې پخ کړي دي پخلنځي نه شي وتلی. او وګورم نور څه پاتې دي. اصلي سهار په خیر مور جانې. په دې سهار وخته کې دلته څه کوي؟ ولې ته هر سهار دلته وینم؟ ته روژه نه یې؟ روژه یې مورې. کوژن ته مې په روژه ماته کې ښه خواړه چمتو کوم. لیدل مې چې په پخلنځي کې څه شته. نن شپه مې سلیم ته ټوله وړتیا ښکاره کوم. آفرین لوري، ته ډېر ښه کارونه کوي. نن څه خاصه خبره ده لوري؟ پلان دا دی چې زه خواړه چمتو کوم مورې، وروسته ټوله کورنۍ یو ښکلي ځای ته ځو، بیا هلته خپله روژه ماته مور جانې. زما هوښیارې لوري. پاڅېږه لورې. مور جانې مونږ چېرته ځو؟ زه یو چېرته ځم لورې، ته دې له شکرانیا سره پاتې شه. مور جانې ما زر سره بوزه، هیله کوم. زینب، هله راځه. حالا ته چمتو یې؟ راځه چې ناوخته نشي خورې. سمه ده، د زینب بکس راخلم راځم. راغلم. 2 دانې دې راسره بس نه کوي خورې؟ یو چاره ورته پیدا کوو. ته زر کوه انسان خورې. جلۍ ماشاءالله ته ډېره ښه ښکارې. ښه در باندې لګېدلی. زه ډېر ښه احساس کوم خورې. انشاءالله ماشوم به مې هم ښه شي. زه تا خوشي هغې ته نه بیایم جلۍ. شفایي نیا وحجونه کړي، تا خو خپله واورېدل که نه؟ هغه کومه چلبازه کوډګره نه ده. ښه کېږي جلۍ، ښه کېږي. خدای دې له تا نه راضي شي. هله ځو. هله. دا اوس څه شو؟ سلیم ښوونکی، سلام، څنګه یې؟ مننه، ته څنګه یې؟ زه ښه یم، ژوندی اوسې. مدیر صاحب مو لټوه؟ هو، غوښتل مې پوه شم چې هغه فورمې امضا کړي دي که نه؟ نه، تر اوسه یې نه دی امضا کړي. نن ښوونځی وخته رخصتېږي، د باندې لږ کار لري، هغه حالوي راځي، وروسته به یې امضا کړي. نه یې دي امضا کړي. څه غواړي چې راسره وکړي؟ هغه په دې کارت کې خنډ رامنځته کوي، خو زه پوه نه شوم. په هر حال زه وروسته بیا راځم ښوونکی. مننه کوم، ښه ورځ ولرئ. ژوندی اوسې، ښه ورځ. ها مراد جانه، ما ډاکټر پیدا نه که. څنګه دې پیدا نه که؟ که ډاکټر راپور ونه لیکي چې ستا کاکا رواني تکلیف لري، موږ دا قضیه بایلو. پوهېږم وروره، کله چې زه هغه ته ورغلم نو بیا ډاکټر ما ته بل څه وویل. کله مې چې ډاکټر ته دا خبره وکړه، زه یې له هغه ځای وشړلم وروره. هو که ډاکټر پیدا هم کو،
کاکا مې هلته څنګه بوزم هغه له ما سره یو ځای جنت ته هم نه ځي ډاکټر زه پیدا کوم کورنۍ کې د کاکا ته نږدې څوک نشته له هغه سره څوک اوسېږي سعادت ورېنداره دا یې ګورې اوس مې رایاد شو وروره سمه ده ته هغوی روغتون ته ولېږه زم درځم هلته بل ډاکټر پېژنم که خبره یې ومنله نور نو د ماشومانو لوبه ده زه دا قضیه ستا په ګټه تماموم ته ماته د ډاکټر پته او نوم یې راکړه سمه ده د لیدو په هیله په دې هېواد کې هر څه کېدای شي کله فکر نه کار واخلئ د کاکانو ټول معلومات به درته لیکي پوه شوم مدیر صاحب. سلام. سلام به هتل ما خوش آمدین خانم. یک اتاق میخوایم. چرا نه؟ تذکرتان دیده میتونم خانم. اگه منظری خوب داشته باشه خوب میشه. چرا نه؟ همیاله میبینم. با شما یک اتاق منظره دار میتم خانم. شما اتاق به چند روز کار دارین؟ به 3 روز. در 3 روز میتونین از سالن ورزشی هتل و از حمام هتل به طور رایگان استفاده کنین. همه چیز به شما رایگان است. تشکر. ښه کار ولرې سهره. مننه کوم. بسیار تشکر. از شما همچنان خانم. ته چیرته یې ورېندارې د اړتیا په وخت کې ولې رانه ورکه شوې داسې کار هم څوک کوي ها ورېندارې ته چیرته یې ها نه په کاکا مې سینې دې شوي اندېښنه مه کوه ما د بلې خبرې لپاره زنګ درته وهلی ښه غوږ شه ورېندارې کاکا مې در سره واخله په یوې پلمې روغتون ته راوله ورېندارې وروسته له ډاکټر نه یو راپور اخلو چې هغه پکې رواني ناروغ ښکاره شي وکیل هر څه چمتو کړي ته هېڅ اندېښنه مه کوه څنګه یې نشي کولی ها ګوره ورېندارې ما تا ته څه ویلي و چې خپل مال نورو خلکو ته نه پرېږدو چې هغوی په ارامه وخوري سمه ده ته خو هسې نام کاکا مې په میاشت کې 3 ځلې ډاکټر ته بیایي سمه ده په تا شک نه کوي ته هېڅ اندېښنه مه کوه خو همدا اوس در سره راواله سمه ده زر شه هلکه رجایي رزیله رجایي سهار په خیر سهار په خیر لورې خیریت دی په دې سهار وختي کې ډیره خوشحاله ښکارې سهار په خیر عثمان کاکا ګوره څه درته وایم پوهېږې شکرن ترورې له غرمې نه وروسته یو ښکلي ځای ته ځو ټول به یو ځای هلته لاړ شو تر ماښامه پورې به یو ځای وخت تېر کړو روژه به م یو ځای ماته کړو څنګه ترورې ډېر ښکلی ځای دی پاک صفا ته څه وایې عثمان کاکا ډېر ښه فکر دې کړی سمه ده لورې داسې چې ده زه همدا اوس سلیم ته خبر ورکوم ها څه هغه ما هر څه چمتو کړي ته ځان مه په تکلیفه وه سمه ده شکرن ترورې سمه ده لورې هغې هر څه تیار کړي خو که زه ستا د لاس خواړه ونه خورم نو مړ کېږم شکران مېرمنې احمد ملاسب خیرت د فخری کاکا نن مې هغه بې خیره رجایي ولیده احمد ملاسب په موبایل کې د خیري له انګور سره خبرې کولې ورته یې ویلې کاکا مې روغتون ته بیایو له ډاکټر نه راپور اخلو چې هغه له رواني پلوه ناروغي لري همداسې یې ویلې ډاکټر یې هم پیدا کړی ملاسب اوس یې انګور خیري ورور روغتون ته بیایي سمه ده فخري کاکا ته اندېښنه مه کوه زه همدا اوس روغتون ته ورځم خو ولې د کورنۍ دنده نه ده کړې
ښوونکې رښتیا وایم مور مې جزایي کړی وم وخت مې پیدا نه که خوشی نه جزایي کړی عمره هرومرو دې کوم څه کړي داسې کومه خبره نه ده ښوونکې زه په تا ښه پوهېږم عمره له کومې ورځې نه ده چې له فوټبال سره مینه پیل کړې درسونه دې هېر شوي مور دې همدا غواړي چې ته خپل درسونه ووایې عمره له فوټبال سره څه اړیکه ده الوان مېرمنې عمر یو اصولي هلک دی په درسونو کې تنبلي نه کوي زه پوهېږم سلیم ښوونکیه په دې کار کې ستا لوی لاس دی خپلې کورنۍ دندې نه کوي که غواړې د عمر له مخې به دا خبرې نه کوو ولې نه کوو ښوونکیه ولې نه کوو دا مسله د ده په راتلونکي باندې اغېزه لري همداسې نه ده کورشد ښوونکیه ګوره ښوونکیه دا هلک باید خپل درسونه سم ووایي دا یو ډېر تکړه هلک دی خو که درسونه وایي په ازموینه کې نشي بریالی کېدلی ګوره عمر اوس دلته زده کوونکی دی د هغه په وړاندې داسې خبرې کول هېڅ ښه نه دي دا چې ته ولې داسې چلند کوي پوه نه شوم موږ دلته زده کوونکو ته تانو ورکولو ته نه یو ګمارل شوي زه په عمر باور لرم هغه دا فوټبال هم کولی شي درسونه هم ویلی شي همداسې نه ده عمره ښوونکیه دا چې په ما مو باور وکړي ډېر معنا نه کوم خو بې ځایه هڅه کوئ او مور مې اجازه نه راکوي چې فوټبال وکړم ډېر وخت کېږي چې ته دلته ښوونکی یې خو ته نه پوهېږې چې د زده کوونکو کورنۍ خوښه موږ ته مهمه ده وګوره هغه هلک پخپله وایي دا د عمر خپله پرېکړه ده که کورنۍ په دې موضوع کې لاس وښنه وکړي ښه کار نه کېږي دا د هغه خپل ژوند دی وبی ګورو سلیم ښوونکی وبی ګورو ماته کارونه کم نه دي خو زه تو جارم وروره زه هر کار نه کوم د ځینې کارونو لپاره زما وړتیا ډېرېږي مثال درکوم هر چېرته مې چې کار کړی د هغه ځای تېښته مې وړتیا ته ګوته په غږ کړې بښنه به غوښتلی ویل به ستا حق نشو درکولی دومره تکړه یم نو ته فکر وکړه زما مور خپلې قهوه خانې ته ګرسون لټوي پوهېږې خو ته دا کار نه کوې هو هم دا خبره ده نه کوم خو مور ته د مرستې لپاره دا کار کوم په ژوند کې مې یاوره ډېرې پیسې پیدا کړي وروره لږ به تاسو سره مرسته وکړم زما د خیر کار خوښېږي همداسې نه ده مورې وګوره دا 1 سال دی ملګری وې ډېر خوشحاله شوم اغلې ته څنګه یې ښه یم فکر کوم یو ګرسون ته اړتیا لرې مېرمنې که اجازه راکړې زه دا کار کولی شم نه زه ګرسون مرسون ته اړتیا نه لرم زه ډېر کسان لرم ژوندی اوسې مخکې شه یواره مخکې شه روژه ماته ته ناوخته نه کړي څه شو ها چېرته دی کار اندېښنه مه کوه عمره زه په تا باور لرم پوهېږم چې په درسونو کې دی تنبلي نه کوې ته یو تکړه او هوښیار هلک یې د فوټبال کول او نه کول دواړه ستا په لاس کې دي په هر ډول چې وي زه له تا سره مرسته کوم عمره زه ډېره مننه کوم ښوونکیه زه دواړه کارونه ښه کولی شم خو مور به مې څنګه شي اندېښنه مه کوه په یو ډول به دې مور ته قناعت ورکړو هغه فکر کوي په دې ډول سره به ستا راتلونکی ښه شي په یو مناسب وخت کې به دا خبرې ورسره وکړو بس نه کوي چې ته تنبلي ونه کړې اصلې په خیر راغلی ژوندی اوسې فکر وکړه چې ولې راغلی یم نن ښوونځی نیمه ورځ دی که نه داسې چې دا ټول به یو ځای میلې ته لاړ شو تر ماښامه پورې به یو ځای ښه وخت تېر کړو ماښام به روژه یو ځای ماته کړو هغه همدارنګه تا ته یوه حیرانتیا لرم نیوکه نه منم هر څه چمتو شوي دي هله نو ما تا ته نه وویلې لورې ما ته خوشي شفایي نه وایي زما په خبره ته پوهه شوې هله نو ته اوس لاړه شه زما خبرې له غوږ نه ونه باسې خدای دې در نه راضي شي سمه ده
بوټو اخیستلو ته راغلې؟ ما درته ونه ویل چې زما له بوټو نه به هرومرو شفا اخلي ګرانې لورې. تاسو ته مې ډیره دعا وکړه، هغه بوټو زه ډیره ښه کړم. زه دا کارونه د دې پیسو لپاره نه کوم، یوازې د دې لپاره کوم چې خلک روغ شي او ماته دعا وکړي. زمونږ نصب تر بخارا پورې رسیږي میرمنو. زما نیکونه لا هغه ځای نه راغلي. دا کارونه د ماشومانو کارونه نه دي. ما ته دا کارونه له نیکونو نه راپاتې شوي دي، پوه شوې؟ د ثواب لپاره یې کوم چې خلک روغ شي لور جانې. دا کارونه هر څوک نشي کولی. ډیره مننه کوم. ښه ورځ. رواني څنګه چیرته ده؟ پاس ده ښاغلیه. لیکي مې لیکلي و چې درځم، خو اوس حالت بدل شوی. اوس مې یو ښه کار پیدا کړ. نور نو علي نازولی شم، هغه ته یې د خوښۍ هر څه اخیستلی شم. نن مې د کار لومړۍ ورځ ده او ډېر شکر هر څه سم روان دي. په ژوند کې مې ټولې ستونزې ختمېږي. نور نو د لا پیاوړتیا احساس کوم. دا کار باید خلاص شي. سمه ده. له مراسي نه د ډېره مننه. ښاغلی رجایي که ماته مخکې ویلي وای چې ته یې وکیل یې، مخکې مې کار ورته کوو، خو اوس هم ناوخته شوې نه ده. هغوی د باندې په تمه دي. ما ته اجازه راکړه. اجازه ده مراد جانه. یوه ورځ به د کبانو خوړلو ته لاړ شو. سمه ده، هر څنګه چې ته غواړې. ډېره مننه. پلار جانه هله راځه. امداد الانو خو دوی چیرته دي؟ تاسې ولې دلته راغلي؟ او کور مو ډېر ښکلی دی. ښکلی خدای ورور جانه. مور مې دننه چاته اجازه نه ورکوي. ښکلا څه په درد خوري؟ عمره موږ ټول یو ځای تمرین پیلوو. نن به ډېر ستړي شو. زه غواړم درشم خو مور مې اجازه نه راکوي. اوفا که ته دومره لیواله یې له دې ځایه غلی لاړ شه. زه دې مور ته وایم چې درس وایي. د کور کلي در سره واخله، پټ کور ته راشه چې مور دې ونه ویني، پوه شوې؟ تر څو دې چې جامې بدلوي زه دې مور بختوم. سمه ده عمر جانه؟ ډاډه یې؟ سمه ده، زه یې هلوم، ته لاړ شه خپل فوټبال دې وکړه. سمه ده عمره؟ کیدای شي تر څو چې ته راځې مور دې م رانشي. نو سمه ده ځو، او هڅه کوم چې وخته راشم. تام نه دروغجنه کوم علي ترورې. کاشکې دا ترور ستا مور وای. ډېره ښه ښځه ده. ته دې جامې واغونده. سمه ده. خدای دې له تا نه راضي شي لورې. له دومره ستونزو سره بیا هم له ما سره ځان په تکلیفوئ. داسې مه وایه پلار جانه، ما خو څه نه دي کړي. احمده زویه دا مې انګور سعادت ده. رجایي غوندې نه ده. ډېره ښه ښځه ده. ډېره ښه انګور مې ده. داسې ده. ډېر ستړی پلار جانه، هله راځه چې ځو. زه هم دلته معاینې ته راغلی یم. ځای مې پیدا نه کړ. خبر شوم چې سعادت مېرمنه په روغتون کې خباله ده. ډاډه یم چې ما سره به مرسته وکړي. ولې نه زویه؟ سعادت ملا صاحب سره مرسته کولی شي. ولې نه پلار جانه؟ ته دلته کښېنه، زه له ملا صاحب سره مرسته کوم. سمه ده.
یوه خبره هم ونه کې په هر څه پوهیږي یو څوک چې تا خپله لور ګڼي ته څنګه ورسره داسې کار کولی شي افسوس ډېر افسوس ته فکر کوې چې په دروغ او چل له دې مال نه خیر وینې سعادت مېرمنې لومړی دا چې هغه زما خسر دی هر څه کولی شم تا ته هېڅ غرض نشته دویم دا چې هغه دوکان زما او د رجایي دی بې ځایه هڅه مه کوه موږ خپل مال په تازه غوندې میراثخوارو نشو خوړلی د خدای په امان زه څه کوم زه خو روژه یم سلیم ته ډالۍ اخیستې ده ډېر ښه فکر کوم جوړ راغلی درته ویلي مې و چې حیرانوم دې که نه والد ځان په تکلیف کړ نه څه تکلیف دی ډېره مننه کوم څومره ښکلی دی ډېره مننه کوم زه دې ډېر خوشحاله کړم هیله کوم سلیمه زما دنده ده اوه ډېره ښه جوړه ده په خدای ماشاءالله ماشاءالله ډېر شکر سلیم کو به اوس الوزوې الوزوي ځای نه خو له ما سره به مرسته کوې له دې ځای نه یې ونیسه آفرین چیرته یې والوزوو هو عمر ببی ای خدایا څه به یې هېر شوي وي خاندان میرمنې په خیر راغلی عمر په خپله کوټه کې دی تر اوسه نه دی راغلی څنګه نه دی راغلی هغه چیرته دی په ښوونځي کې وروسته له وخت نه درس وایي پرون یې ماته وویلې ماته وګوره آلیه عمر سره کار مه لره ته په هغه باندې هېڅ حق نه لرې دا مه هېروه پوه شوې هغه زما زوی دی په دې خبره ښه پوهه شه آلیه کله دې چې هغه د جومات په انګړ کې خوشي کاوه په دې اړه به دې فکر کړی و مجبوره وم که مجبوره نه وای خپل اولاد مې خوشي کاوه زه د هغه مور یم په دې خبرو دې یوازې خپل ځان غولولی شي اوس دې خپل کار کوه خوله دې نوره مخلصه وه که نه بیا هېڅکله به م عمر ونه وینې دا ښکلی ژوند عمر ته ما جوړ کړی دی پوهه شوې په بې ځایه خبرو دې هر څه مه خرابوه دا واخله
غلی شه خیر دې غلی شه زه څنګه تا درته خوشي کوم ډېر شکر نن مې دا مبارکه میاشت ولیده تر اوسه لا ځوان یې عثمانه صبر وکړه ډېره به دا میاشت وګورې وروره انشاءالله انشاءالله خیر به غواړو ټول یو ځای څوک مړ کېږي څوک ژوندي پاتې کېږي خدای پوهېږي خوښه یې نه دي ویلي چې د خیر په کارونو کې بیړه پکار ده یو ځل په خپل ژوند کې د ځوانانو واده ووینو که څنګه شکران خوري همداسې نه ده څه چې اولادونه غواړي هماغسې کوو هاي الله هیر شوی مې و د هلکانو د فوټبال ټیم لپاره مې له مدیر صاحب نه اجازه غوښتله اوس باید ښوونځي ته لاړ شم په اجازه مو سمه ده زویه لاړ شه خو روژه ماتي ته ځان راورسوه ښه سمه ده مورې زه هم له تا سره ځم یو ځل دا ښوونځی رخصت شي میرال په ښوونځي کې سلیم ډېر کارونه لري هغوی ته به لږ وخت ورکړو او بیا به واده وکړو ډېره مننه کوم اصلي نن دې ماته ماشومتوب را یاد کړه دا چې خوښته شو خوشحاله شوم که غواړې ته نوره مه راځه د خدای په امان الله دې مل شه اوستوک استاده مور مې قناعت ونه کړه که یو کار پیدا نه کړو ختمېږو ما مخکې د بازار موندنې او شرکت کې کار کوو یاوره زنګ ور ووهم ولې له هغه ځای نه وتې شرکت کډه وکړه د نوي ځای پته چاره نه کړه بد انسانانو سمه ده اوس څه وکړو زه یې درته وایم یو سال په هیڅ ډول بېکاره نه پاتې کېږي یاوره ډولډنګه وروره وګوره ډومبه ده ډومبه ده ډومبه ده ډوم ډوم ته یې وکړه سمه ده سمه ده په ځان فشار مه راوړه زه یې در زده کوم فخري کاکا څنګه امکان لري چې یو چاته خپل اولاد ووایي هغه پاسېږه ستا د لیونتوب راپور په ډاکټر باندې جوړ کړي او تا لیونی ښکاره کړي دا څه ډول انصاف دی دا څه ډول وجدان دی فخري کاکا خدای دې هیڅوک خپل اولاد ته نه مجبوروي که خیرې په دې خبره پوشي زړه یې چوي او سلام علیکم د خیالاتو نه ډکو اتلانو زه خو وایم داسې پکې نستلو باندې ځان ډېر ماده ته وایي کنه له دې عادت نه هیڅ په اسانۍ نشي خلاصېدلی احمد ملا صاحب څه ووایم ځکه چې ډېر ژر به دا انجمن خراب شي پوه شوئ رجایي ارام اوسه ارام اوسه هله زه لاړم هغه غواړي چې موږ په غوسه کې ملا صاحب کوم کس چې په خپل کاکا رحم نه کوي موږ به له هغه انسان نه څه تمه ولرو ملا صاحب خیر دی له داسې کسانو سره خبرې کول ښه کار نه دی مدیر صاحب کوم کاغذونه مو چې درکړي ول امضا کړي مو دي
په یو ساعت کې باید ریاست ته ورلېږم کنه بیا موږ مسابقو کې ګډون نشو کولی. ډېر ښه کار به وشي ښوونکیه، داسې به زموږ سر هم په درد نشي. له مصرف او زحمت نه به هم خلاص شو سلیم ښوونکیه. مدیر صاحب کوم فورمه چې درکړی امضا کولی شئ؟ امضا کوم یې خو یو شرط لرم، که لوبه مو ونه ګټلی استعفا به ورکوې. منم یې، خو زه یو شرط لرم، که موږ لوبه وګټله کومه کتابخانه دی چې په نیمه کې پرېښي هغه به جوړوې. قبوله دې ده؟ سمه ده. فخري کاکا زه خو وایم دا کار به موږ په خپله حل کو. عثمان کاکا هارون کاکا ته هیڅ تکلیف نه ورکو. رښتیا وایي احمد ملا صاحب، هر څنګه چې وي هغوی سپین ګیري دي، زموږ اعصاب خرابوي ملا صاحب. موږ دا کار حلوو، وروسته یې هغوی ته وایو چې موږ ستونزه حل کړې. خدای دې تا ته ډېر عمر درکړي. لومړی د دې وکیل کار خلاص کو، د محکمې لپاره ډېر وخت نه لرو کاکا. زه یې په یو ډول نه په یو ډول خلاصوم انشاءالله. انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. هلی زر کوئ، خدای دې قبوله کړي. دارو مشه. آمین. خو پلار مې نه در راغلی مور جانې، مې خورې پلار ته مې په تمه کېږو. پلار دې په جومات کې دی لورې، لږ وروسته راځي. هله اصلي لورې، ستا له برکته مو روژه ماته د میلې غوندې وکړه. ژوندی اوسې. کوم ځای نه راغلی؟ دا څه دي؟ هیڅ. څنګه هیڅ؟ فوټبال کې وې ها؟ ما درته ونه ویل چې ته فوټبال کولو ته مه ځه؟ ما اجازه ورکړه. هغه ته څوک یې چې زما زوی ته اجازه ورکوي چې لاړ شي ها؟ ووایه ته څنګه زما خبره نه منې؟ که بیا دې زما له اجازې نه داسې یو کار وکړه، فوټبال خو پرېږده، د کوڅې مخ به ونه وینې. که اړتیا شوه ښوونځي ته دې نه پرېږدم، پوه شوې؟ بس ده نور نو ما سره د ماشومانو غوندې چلند مه کوئ. زه نور غټ شوی یم، پوه شوئ؟ زه خپل ژوند لرم، زه خپلې هیلې لرم. مورې خاندان مېرمنې هیله کومې وهئ، زما ګناه هغه کرم نه دی. ځه لاړ شه، جامې دې بدلې کړه. خوارکۍ مور جانه، له دومره هڅو سره دا کورنۍ نشي یو ځای کولی. خو خدای لوی دی، د مایندو دعاګانې قبلوي. اصلا را نږدې ده، په دې وروستیو کې زما په زړه کې ځای پیدا کړی. په
پایله به یې ښه وي انشاءالله. انسان خپل اولاد ته څومره هوسیږي، هغه هم په هغه وخت کې چې یو ستر امتحان کې وي. خدای دې د زغم توان راکړي. احمد زما د صبر او تعال ورور په دې امتحان کې بریالی کیږي انشاءالله. علي مور د ستا لپاره کومې ورځې تېرې کړي که ته پوه شې. ښکاره ده چې اسانه نه ده 15 کاله وروسته د زوی پیدا کول. نور نه وخانده علي، ژوند لرې، نوې کورنۍ لرې. احمده هله ځای ته بیایې، باید دلته ویده نه شي. لږه پرېږده نیسان، ډېر وخت کېږي چې نه یې وینم. کله چې ته لاړې زینب ټول قبونه خالي کړل. ته به وایې چې ټوله روژه دې نیولې ده. هلته ټول خواړه ډېر په خوند وخوړل. ته راته ښه نه ښکارې احمده. په جومات کې کومه ستونزه لرې؟ جومات کې نه، خو په انجمن کې باید یو وکیل ونیسو، خو پیسو ته اړتیا ده. ما ویل چې یو څه پیسې خو شته، هغه به واخلو، وروسته به نورې پیدا کړو، خو که ستا اجازه وي نیسان. څه تلی باندې شوی لوري؟ څو ځلې مې تا ته ویلې دي دې هلک شا پرېږده، ته ما په بلا اخته کوې. خدایه زه اوس څه وکړم؟ څه خبره ده عثمانه؟ لکه چې بیارجایي کوم څه کړي؟ دا څه دي؟ آی